حکومت عوامو خلکو د بیرغ ورځ څنګه ولمانځله؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې افغانان له بل هر وخته د زیاتو مشکلاتو او کړاوونو شاهدان وو، خو په دغه تورو ورځو کې نن ورځ ډېره یوه خوندوره او په زړه پورې ورځ وه او افغانانو له خپل هیواد سره او له خپل ملي بیرغ سره مینه ښکاره کړه. نن د اسد اوومه د بیرغ ورځ ټاکل شوې وه چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په بېلابېلو ډولونو سره ولمانځل شوه. دا لومړی ځل و چې په دولتي او عامه کچه کې دغه ورځ په دومره شاندارو مراسمو لمانځل شوې وي. نن په دولتي ادارو او په ار کې هم د بیرغ ورځ ولمانځل شوه او ټولې ادارې په دغه سپېڅلي درې رنګه بیرغ پوښل شوې وې. تر څنګ یې مازدیګر 15 بجې او 28 دقیقې د امنیتي ځواکونو چورلکو د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل. تر څنګ یې ولسمشر غني هم دغه ورځ په ار کې ولمانځله. جمهور رئیس له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملي بیرغ د هاس او رپان ساتلو مننه وکړه. جمهور رئیس غني د مراسمو له ګډونوالو ځوانانو څخه د ملي بیرغ په ویاړ له دغه نوښت څخه په مننې وویل. د بیرغ پیل د افغانستان له افسانوي پاچا یما څخه شوی او په بېلابېلو زمانو کې د جنډې، علم، شریف او نورو نومونو یاد شوی دی. د هیواد جمهور رئیس د ملي بیرغ درې رنګونو ته په اشارې وویل. تور رنګ د هغه تیارو ورځو سمبول دی چې له افغانستانه دښمنانو د بریدونو له لارې د افغانستان د هویت د له منځه وړلو ناوړه هڅې پکې کړې دي. د ملي بیرغ سور رنګ چې د وینې سمبول دی په دې معنا چې دا وطن موږ په خپلو وینو ګټلی او د چا هدیه نه دی. جمهور رئیس څرګنده کړه د ملي بیرغ سور رنګ زموږ د ویاړلو شهیدانو د وینو د اعزاز نښه ده او هیڅ چاته به د تیرو او تیارو ورځو د تکرار اجازه ورنه کړو. زموږ د ملي بیرغ زرغون رنګ د وطن د ښېرازۍ او پر راتلونکي د باورمندۍ سمبول دی. محمد اشرف غني له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملي بیرغ د هسک او رپان ساتلو له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه نن باید د ملي بیرغ په ویاړ یو ځل بیا په ټول هیواد کې له اساسي قانون، اسلامي ارزښتونو، ملي یووالي او ټینګې ارادې سره خپل عهد تازه کړو. دا و د ولسمشر غني د وینا مهم ټکي. خو د دولت ترڅنګ زموږ د عامو خلکو مینه بیخي بې حسابه وه. دوی خپل مخونه او کورونه په بیرغونو پوښلي وو، لارو سړکونو ته له موټرو سره راوتلي وو او په اتڼونو او میلو سره یې دغه ورځ ولمانځله. کله چې د هیوادوالو مینه سړی له هیواد او زموږ له ارزښتونو سره ویني سړی انرژي اخلي. دومره ښکلي عکسونه او دومره مینه ناکه لمانځنه واقعا د ستایلو وه. په وروستیو کې چې یو څه ډېر هیله بښونکي دي زموږ د ټولنې فکر او ملي ګټو ته ژمنتیا ده. تاسو به د ډرم خبیث د خبرو په جواب کې زموږ د هیوادوالو غبرګون لیدلی وي. تر څنګ کله چې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت خبرې وکړې د هغه په وړاندې به مو هم غبرګونونه لیدلي وي چې دا ډېر لوی مثبت ټکي دي. هیله ده چې د سولې په پروسه کې هم نظري رامنځته او بالاخره یو سوله ییز او آباد افغانستان ولرو. په آخر کې د ولسمشر او ټولو هیوادوالو ستاینه او مننه کوو. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي افغانستان. دا و د بیرغ د ورځې په مناسبت زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، تر څنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.